السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور سمین الله خان. ملګرو نننۍ ویډیو زموږ په دې باره کې ده چې موږ د فیسبوک پیج څنګه جوړو، هغه بالکل پروفیشنل طریقې سره. نو راځئ زو د موبایل سکرین ته دغه ټوله طریقه درته ښایم، خو کوشش کوئ چې ویډیو راسره تر اخره وګورئ، او که زموږ د یوټیوب چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو دا سره ضرور سبسکرایب کړئ. ښه جي فرسټ اپ به تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ او په فیسبوک کې به پر 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته یو آپشن ښکاري پیجز، په دې به کلیک وکړئ. اوس په تاسو د بره کریټ پیج باندې کلیک کړئ، کریټ پلس آپشن چې کوم دی دلته به تاسو نه نیم غواړي، نو دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ چې کوم پیج له کوم نوم ایږدئ هغه به ورکړئ. نو زه دلته خپل نوم ورکوم صرف ستاسو لپاره. ښه جي نو ما دا نوم پوره شي ما خپل نوم ورکو، نو زه بل ته پرې نیکسټ باندې کلیک واخلم. ښه جي ما ته وایي چې تا سره په دې نوم باندې پیج شته دی، نو زه په دې باندې کلیک وکړم. ښه جي زما سره نیکسټ دلته وایي چې تاسو په کومه کیټګري کې جوړوئ، نو زه په میوزیک بینډ باندې کلیک وکړم. تاسو چې کومه کیټګري خوښوي نو هغه تاسو بیا وروسته هم سلیکټ کولی شئ او اوس هم سلیکټ کولی شئ. په نیکسټ باندې به کریټ باندې دلته کلیک واخلئ. نو زما سره نیټ لږ شان سلو دی، که ستاسو سره نیټ تیز وي نو بیا به ستاسو کار نور هم تیز وشي. ښه جي دلته تاسو نه دا ویب سایټ ایډرس او آی پي کوډ دا نیکسټ باندې به کلیک ظالم که تاسو ورکوئ نو ورکئ. دلته تاسو پروفایل پکچر وغیره ورکولی شئ. ښه جي دلته به په ډن باندې کلیک واخلي. نو بالکل تاسو کتی شئ زموږ پیج بالکل جوړ شو. بیک شمه دیزی نه بیک شمه ورګم بیک شه. ښه جي دلته به زه د خپل پیج لږ شانته ریفریش کړم، دلته به زما سره اوس دغه پیج راشي. زه دا لږ شان ریفریش کوم. ښه جي تاسو کتی شئ لاندې زما سره دا پیج نیو چې کوم راغی نو دا زما پیج دی. زه تاسو ته لږ شان چې کومه. ښه جي نو بالکل دا زموږ پیج شو. دلته تاسو څوک انوایټ کوئ نو دغه ځای نه انوایټ کولی شئ. نو دغه وجې زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي نو ضرور لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.